السلام علیکم ډاکټر شهریار تاسو ته مخاطب یم. اکثر د خلکو دا خد شوي چې د تشو میتیازو تکلیف یعنی تش او د اسماتي تکلیف ماته زیات وي او زه بار بار واشروم ته ځم. نو د دې څه عام وجوهات او بیا د هغې عام اسان علاجونه. ماشومانو هم تکلیف وي د شپې بیډ کې مور او پلار وایي چې یاره تش میتیازي کې حالانکه ماشوم غټ شوی دی. نو د دې هم در سره څه عام وجوهات ډسکس کوم. د ټول اول خو که د ماشوم عمر د شپږ کالو نه کم وي نو دا بیا څه مسله نه ده، ځکه چې شپږ کالو پورې د مثانې چې دا کمې پټې چې تشې میتیازې هولډ کوي یعنې دا نیسي، نو دا د دې پیک مضبوطیت دا په شپږ کالو کې رسي. خو که د ماشوم عمر بیا د شپږ کالو نه سیوا یو دا مسله راځي نو د هغې باره کې تاسو سره خبره کوم. د غټو د ټولو نه عام مسله د یورینري ټریک انفیکشن وي، یعنې د تشو میتیازو انفیکشن وي. دا انفیکشن د ګردې نه واخله بیا د ګردو نه چې کوم پایپ راغلی مثانې ته، بیا د مثانې نه بهر د تشو میتیازو لاره کو، په دې کې په کوم ځای کې هم تکلیف وي نو د تشو میتیازو بار بار راتلل به ورسره سم وي. دا تکلیف د کاڼي د وجې هم کیدی شي، دا تکلیف د رسولۍ د وجې هم کیدی شي، دا تکلیف بیا د پروسټیټ د وجې هم کیدی شي، دا تکلیف چې کوم اناټمي ده یعنې چې کوم شکل صورت دی د دې سټرکچر کو په هغې کې څه تبدیلي وي د هغې د وجې هم کیدلی شي. دویم داسې څه خوراکونه دي چې هغه کو یو انسان کوي نو هغه نیچرل ډایریټکس دي، دله به خامخا تش میتیازې بار بار ورځي. په هغې کې د ټولو نه ټاپ کې هغه چې کیفینیټډ ډرنکس دي، په دې کې چاکلیټ راځي، کافي پکې راځي، چای پکې راځي، سافټ ډرنکس پکې راځي لکه د ډبو د شیشې جوسونه. په دې جوسونو کې کیفین زیات وي او دا چې کوم ستا بلیډر دی هغه مثانه چې کوم ده هغه دې ته تیاری چې بار بار هغه ځان خالي کي، نو تاسو ته به بار بار ته تشو میتیازو تکلیف راځي. د ماشومانو چې څو پورې خبره ده د مازدیګر نه د ماښام پورې چې دا کم ټایم دی، که په دې ټایم کې ماشوم بار بار بازار ته ځي او هغه هلته چای، اوبه، فلوټ، شربت او جوسونه وغیره څکي، نو دا به خامخا د شپې بیا په بیډ کې پیشي کوي، که دا ورکوټې وي. نو اوس د دې اسان علاجونه څه دي؟ اول خو دا دی چې دا شیزونه چې کوم شربتونه ما یاد کړه دا ټول اوایډ کړلی شي. د ماشومانو لپاره دا هدایات دي چې هر 2 غنټې پس په د ورځې لکه تھرو آوټ د ډے به مور او پلار له پکار وي چې هر 2-3 غنټې پس به خامخا ماشوم واشروم ته بوځي او د مثانه به یو ځل خالي کوي. بیا د مازدیګر نه پس د ماښام پورې دا کم ټایم دی په دې کې به په ماشوم باندې هر قسمه جوسونه موسونه بند کړلی شي. او یو طریقه کار دی هغه د غټو دپاره هم دی، هغه دا دی چې ډبل وایډینګ بیفور سلیپینګ. د دې دا مطلب دی چې کله موږ بیډ ته خیږو نو اکثر دا یو ډېر عام روټین وي چې موږ د خوب په خیال نه خیږو، موږ وخیږو، موږ هغه ځای نه بیا ګپ لګو، موبایل کې ګوتې وهو، نو دغه ته د بیډ ته ختلو نه مخکې به یو ځل واشروم ته ځي. بیا چې څه ټایم کې ته وده کېږي ته موبایل دی الارم ولګې، لایټس آف کې ته وده کېږي، یو په دغه ټایم کې خامخا بیا ته واشروم ته ځي. نو دا پکې لکه ته به دا 2 پیرې به واشروم اټینډ کوې، دا کار به ته د خپل ماشوم سره هم کوې. بیا داسې څه دوايانې دي د هغې نومونه به زه واخلم، خو تاسو له به د دې تلقین کله هم نه درکوم چې تاسو راوړئ ویې خورئ، ځکه چې د هر چا دپاره به مختلف دوی دا ډیسیژن به ډاکټر په هغه موقع د هغه سړي د بیمارۍ د مناسبت سره اخلي. لکه سولیفینسین دي، اکسیبیوټینین دي، داسې نورې دوايانې دي. د مثانې ایکسرسایز دي، ټریننګ دی، ټریننګ به هر انسان کوي. ټریننګ داسې دی چې یو انسان وي چې یاره زه په نیمه غنټه کې یو پیره واشروم ته ځم، نو دا به د خپلې نیمې غنټې سره 15 منټ ایډ کړي، د نیمې غنټې نه به دا 30 منټ نه به دا 45 منټ جوړ کړي، داسې به بیا څه وخت پس هغې نه غنټه جوړه کړي، نو 15 منټ به ایډ کوي او دا به د خپل ټایم سیوا کوي. د مثانې چې کومې پټې دي دا د دې ورزش دی او هغه پټې مضبوطېږي، چې څونه مضبوطېږي دونه به ډېرې تشې میتیازې هغه نیسي ځان سره. داسې کیګل ایکسرسایزز په نوم باندې ایکسرسایز دی هغه به کوي، نو هغې سره به دا وي چې د طاقت به سیوا کېږي، د انسان تکلیف به د تشو میتیازو کمیږي بار بار د تلو، او په د مثانې چې کومې پټې دي هغې کې به دا طاقت راځي چې هغه ډېرې تشې میتیازې د ډېر ټایم دپاره ځان سره ونیسي. بس دا یو پیغام مې تاسو سره شیر کوو. ډېره مننه. تھینک یو سو مچ.